شینواری سپیکس نه پاکستان د سریلانکا خلاف لومړی ټیسټ میچ تقریبا یو 9 ساعت وروسته شروع کړي او دا د ټیسټ چیمپیونشپ سایکل نوې سایکل شروع کیږي. مطلب د پاکستان لومړني گیمونه دي که غواړي چې دغه د ټیسټ چیمپیونشپ فائنل ته وځي نو باید په هر یو گیم باندې فوکس وکړي او ګټل شروع کړي، خاص په خپل کور کې ځکه په خپل کور کې هغه انګلند نه بایلل، نیوزیلند سره ډرا کې دغه شینه چې دی او استرالیا سره درې میچونو کې یو میچ هغه بایلل او دوام دسه ډرا کول، دا شینه چې دی باید پاکستان بدل کی. ټیسټ کرکټ سیریس واخلي. زما په نظر ټیسټ د ټیسټ پلیران دغه کی غاړه ته کی چې ابوي کې هغه جذبي ځکه اوس ایشیا کپ را روان دی، نړیوال جام را روان دی، د پلیرانو نظر چې دی په ایشیا او په ورلد کپ باندې دی، نو چې ټیسټ کې سپیشلیستانی دا وی نظر به په ټیسټ چیمپیونشپ باندې نو دغه څه به خي. باقی سکواډ چې دی امام الحق او دغه چې دی د عبد الله شفیق اوپننګ ون ډاون، دا هوریرا ګوره دا مانډر 19 کې قتلو هغه حیدر علي سره خسته پلیئر او ډېر ټیکنیکل پلیئر دی. اوس په ډومېسټک کې دومره سکور وکړ نو دته باید موقع ورکړل شي ون ډاون، دا به د پاکستان د لپاره راتلونکي ډېر خسته سټاري لکه زما په نظر باندې چې بعضې ټیلنټ ته وګورم خوند راکوي. نو دا ون ډاون شي نمبر 4 بابر اعظم، نمبر 5 سعود شکیل، نمبر 6 رضوان. اوس نمبر 7 د دوی په ځای چې هغه سلمان لوبي دا کولای شي یا د دوی فیورټ دا شان مسعود چې خامخا ورچي، نو هغه سلمان درته لک اف سپینم درکې او ټکه پوکه کې سکور کوي، پټ پټ چاته ښکاري نه، خو خپل ځای په دې ټیم کې سیټ کړی دی. نو هغه سلمان نمبر 8 ابرار، نمبر 9 دغه بابا ذوالفقار دغه څه دی تقریبا 15 کالو چې دی، خو سپین بالینګ کوي، خسته فلایټ کوي، وکټي وباسي. نو خدای ورسره پاکستان ته غم پکار دی چې نوې خسته لیفټ ارم سپینر هم را پیدا کی د عمر دغه دی، بیا هم خدای فعال ځه لسم شاهین افریدي، یو لسم پاکستان کدغه لوبې د نسیم شاه خو زما په نظر باندې بهترین چويسي، خو که لانګ سپیل ور باندې کوي بیا حسن علي چې سمې ټیسټ کې راګړاو کا پوي شي. دغه سیمه ورته چې ټیسټ او ون ډے او ټي20 ټیمونه چې بیل شي خبي، خو زما فیورټ به نسیم شاه او دغه شاهین افریدي بالینګي ځکه تاسو سره بیا ته دوه سپینران او یو هغه سلمان درې، نو بالینګ در سره ښه کافي کیږي. پاکستان مخکې دلته سیریز ګټلې دی، سریلانکا کې سیریز ګټل آسان نه دي، مګر او به ګورو چې څنګه چل کیږي. ټیسټ کرکټ 15 ورځې، یو ورځ چې وشي دویمه ورځ وشي بیا په هغې باندې خبرې کوو او پس د هغې نه بیا سره خپل پریډکشن هم شیر کما. مګر پاکستان باید ټیسټ کرکټ سیریس واخلي او ان شاء الله ګورو به چې څنګه چل کیږي. نو